الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ په کالج کې گورنمنٹ کالج زیدا کې د کریکټر بلډینګ سوسایټي زیر اهتمام دا چې کوم پروګرام وشو طالب علمانو پکې پارټیسیپیشن وکړو. یقینا داسې پروګرامونه د طالب علمانو د شخصیت کې د نکار پیدا کولو لپاره ډیر زیات ضروری وي. په دې سره په سټوډنټانو کې یو خو همت او حوصله پیدا کیږي. بل نمونږ په معاشره کې چې کوم داسې منفي چیزونه دي یا خامۍ دي په هغې باندې سټوډنټان د خاکو په ذریعې سره ډېر ښه طریقې سره چې کوم دی نو په مزاحیه انداز کې تندو کی او د هغې نه سټوډنټان یو عبرت حاصلوي. داسې پروګرامونه یقینا په ټولو کالجونو کې پکار دي چې د دې انعکاس کیږي، ځکه چې د طالب علمانو صرف نصابي سرګرمۍ نه نصابي سرګرمو سره سره چې دا کمی غیر نصابي سرګرمۍ وي نو دا هم د هغوی دپاره ډېرې ضروري وي. نو یقینا یو ډېر ښه پروګرام و. د دې پروګرام چې څومره منتظمین وو سټوډنټان چې د دې انعکاس کړی هغوی ته مبارکباد پیش کوم او هیله لرم چې بیا به هم هغوی په کالج کې داسې مثبت پروګرامونه کوي چې په هغې سره د سټوډنټانو اخلاقي او ذهني تربیت وشي. انګریزي زده کړي او که نه خو دا پښتو خوا دې ښه چې په انګریزي زده کړي پښتو خوا دې خوایي ده خو بس موږ دا خوا دې خوایو. زه درته اوس انګریزي ښیم ما پسې وایه. صحیح ده؟ صحیح ده. تو یس یس نو داسې ما یې په یاره مه وایه مړه. یس یس نو ویری ګوډ. څه شی؟ ویری ګوډ ویری ګوډ. عموما په سرکاري سطح چې کوم کالجونه موجود دي په هغې کې داسې سوسایټۍ خو دومره فعال کردار چېرته نه ادا کېږي. په دې صوابۍ سیمه کې چې موږ څومره هم کالجونه وګورو نو نه صرف په تعلیمي سطح باندې دلته کې ډېر ښه موږ سټوډنټس پروډیوس کړل د رزلټ حوالې سره هم، او دا چې د نصابي سرګرمو نه علاوه هم نصابي سرګرمۍ دي دلته کې هم ډېر زیات چې څومره سیشن وچلېده اگر چې د کرونا د وجې ډېرې معاملات زموږ ولاړو خو چې څومره هم سیشن وچلېده دې کې ډېر ښه بھرپور زموږ یوم یکجهتي کشمیر حواله وه یا د هغې نه مخکې د کشمیر حوالې سره یوم سیاه وه یا اقبال ډے و نو هغه موږ ډېر په ښه طریقې سره منع وکړه. دا کریکټر بلډینګ سوسایټي پروګرام چې کوم ارینج کړ دې کې یقینا چې څومره حصه اخیستونکي طالب علمانو دا ټول کریډټ هغوی ته ځي او هغوی په خپله توګه چې څومره هم کوششونه کولی شو هغې هم راوکړو او د هغې نتیجه مخامخ ته چې زموږ پرنسپل یا زموږ استادان څومره وو هغوی دلته کې موږ سره حصه واخیسته هغه یې اپریشیټ کړ او دا سټوډنټانو کې چې کوم صلاحیتونه دي دا وخت سره سره نور پالیش کېږي او انشاءالله دی چې څومره مخکې ځي د دې کالج د تربیت په ځان سره مخکې بوځي او د معاشرې یو مثبت فرد په حیثیت باندې خپل کردار ادا کوي. یاره نیګه دې ټول خلکو ازوري نیګه یختو پیډیر دي کان توپای په سلا یاره نیګه دې ټول خلکو پرې خو دې نه زمې پرې دم کنه نیګه دا یختو پرې خو دې نه دا یختو په سر دي یاره نیګه زما په سر دې خو پرې خو دې مې کنه نیګه خو ټول هم ځای دا ګیله کوي یاره نیګه ما نه پسه ګیله کوي کړي ته موږ نه خو یاره نیګه دا کارونه نه بس نو غری نه کوم بس دا نیګه ګلګن ما مارانه ګلګن ما ماري ګلګن ما پسې ګلګن ما ما لاس پاراواله نو تا وته سوې یاره نیګه ما ور دی وی چې اس په وبره 75 الرحمن الرحیم. نن چې موږ څنګه دا پروګرام جوړ کړو په گورنمنٹ ډیګري کالج زیدا کې سوابي او زموږ سټوډنټانو دلته سوسایټي جوړه کړې SWS سټوډنټ ویلفیر سوسایټي کوم چې نن خو پروګرام کې دوه خبرې وې فنګالم و چې دلته کې الیکان ناشي او خپل هغه کې څه ټیلنټ ته مطلب دا راسه انجوایمنت مو کې او څه ټیلنټ هغه د فن په ذریعہ شي نو موږ سره شیر کی خپل مرګرو سره شیر کی باقي موږ چې راکمه سوسایټي جوړ کړو دې کې دویمه خبره موږ دا کوله چې کوم سټوډنټان دي او غریبانان دي هغه لکه هغه فاینانشل مددونه وشي ځکه ګورنمنٹ کالج د خامخا دلته کې څوک پروپرټي سره نه راځي چې پر یو غټ پالیټیشن دی دلته نه راځي د یو غټ ډاکټر دی دلته نه راځي وندا کوستا هم نه خپل دی یو پرایویټ کالج پرایویټ سکول ته لیږي
نو د دې وجې دلته کوم غریب خلک راځي نو په هغې کې زموږ غوندې میډل کلاس خلک هم شته نو که مونږ د هغه خپل چې هغه کوم لو کلاس خلک دي نو که د هغوی لږ مدد وکړو نو کم از کم که های کلاس نه وي نو مونږ یې سره میډل کلاس کې برابرولی شو د هغې دپاره مونږ دلته سوسایټي جوړه کړې ده او زه نورو کالجونو والو ته او داسې نورو ادارو مدارسو والو ته چې څوک هم زه ته دا ریکویسټ کوم چې تاسو هم داسې قسمه پروګرامونه سټارټ کړئ ځکه نه مونږ له عمران خان راځي نه نواز شریف راځي او زمونږ د ملک افسوس سره لکه دا خبره کوو چې څه انتظام داسې نشته ورځ تر ورځه مالداره کېږي غریب ته نوره ګرانېږي او خلک تاسو ته ښکاري ګرانه ګراني ده نو لکه ډېره ګرانه ده د تعلیم شره دې سره کمیږي نو چې هغه غریبانان خلک راشي چې د هغوی داسې احساس چې دا یاره نه چې یاره په داخلي عالم ما سره به پیسې نه ده چې هغوی دا سوچي چې یاره هلته څوک شته چې په مونږ به راسبق ووایي او هغوی راشي هغه ښه ټیلنټډ خلک دي خو یې نشي راتلی د خپل فاینانشل پرابلم نه وجې نو زه ټولو خلکو ته را میسج ورکول غواړم چې تاسو پلیز داسې څه پروګرامونه سټارټ کړئ او زه د خپلو ملګرو ته هم د دوی ډېر شکرګزار یم چې دوی موږ سره په دې کې مدد کوي د خپل ټیچرس چې هغوی موږ له اجازت راکوي او موږ اپریشیټ کوي او انشاءالله چې زموږ د دې کوم تنظیم د دې نه به زه امید لرم چې نور خلک به ترې اپریشیټ شي او هغوی به هم داسې غوندې پروګرامونه سټارټ کړي نشي بغیر د نقل نشي نقل ته خامخا کتو شي زمونږ بړې خالي نشي او استادان په ځان پوه نشي امتحان پاس کول د 500 سزا د بیٹک ټي وي ډیره شکریا ادا کوم چې دای مونږ ته راغلل او دلته دا پورا پروګرام مونږ له چلو یو کابینټ جوړ کړو دا په مونږ خپل سره په مخ جوړ کړو خو دا دین علاوه ټیچرانو مونږ سره ښه خدمت کړی اول سره کې جاوید صاحب مونږ سره ډیر ښه خدمت کړی هغه مونږ له پورا تعاون مونږ سره کړو او دا مونږ خپل نورو ملګرو خپل کې پیسې راغونډې کړې وي لګي کډېرې وي چې او ټیچرانو پکې هم خمرسته کړې وه مونږ سره نو مونږ د هغه هم ډېر شکرګزار یو چې خواست کوم چې نور هم داسې پروګرامونه مونږ د خپل کالج کې وکړو د ملګرو ته وایم چې تاسو وایلی کیسه په دې کې دا خو ځان کې بولډنس را پیدا کوي را مخامخ شئ دلته ودرېږئ تاسو لږ چپ شئ زه د خپل قاتل نامه اخلمه تاسو لږ چپ شئ زه د خپل قاتل نامه اخلمه او بیا په خپلو اوږو خپله جنازه اخلمه زبا خپل قدم ستا په اجازه اخلمه عجیبه نه ده چې خپل کور په کرایه اخلمه ستا په تلاش کې زه در هر عقیدې لاړم ستا په تلاش کې زه در هر عقیدې لاړم د ځمکې تل ته او در عرش دروازې ته لاړم په سمندر کې به شور ډېر وي که زما په زړه کې په سمندر کې به شور ډېر وي که زما په زړه کې زه یوه ورځ د دې دپاره کنارې ته لاړم او د هغه ژوند هرې لمحې نه به تصویر وباسم د هغه ژوند هرې لمحې نه به تصویر وباسم که چېرته بېرته تېرې شوې زمانې ته لاړم او ته راته یو ځلې بس ووایه چې ښکلی ته ته راته یو ځلې بس ووایه چې ښکلی ته سترګې مې وځه که په ژوند کې آینې له لاړم نن چې کوم پروګرام دی زموږ په کالج کې انا ډېر زیاته شکریا دی ادا کوم چې موږ یې پکې انوایټ کړو بله خبرداره زموږ پرنسپل صاحب هم ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې زموږ په کالج کې دا دومره ښکلی پروګرام موږ له اجازت راکړ او زموږ چې څومره ملګري دي که عالم خان شو خیام شو زموږ عبدالبنګر شو یا شیري شو ټول ډېر زیاته ښکلي پرفارمنس پکې وکړ موږ د دې ډېر زیات شکرګزار یو او ستاسو هم ډېر زیاته شکریا چې موږ دپاره همدومره چې کوم دی وخت راکړو